نن د 1440 رجب 18 د پنجشنبې ورځ په سالنګونو کې له پرون راهیسې د واورې ورښت دوام لري او مسافر وړونکو موټرو ته له دواړو خواوو بار وړونکو موټرو ته له شمال څخه جنوب ته د تګ راتګ زمینه مساعده ده. په غور کې د واورې ورښت دوام لري. د بند بګاک، بند بایان مسیرونه د ډېرې واورې او توپان له کبله په لنډمهالې توګه تړل سوي دي. د بامیانو هم اجګک کوتل، یکاولنګ، شاتو، ابقل، کرمان او ورس، اقربات کوتل، کوناک کوتل، دغه سیمې د ډېرې واورې د ورښت او توپاني حالت له کبله د تګ راتګ پر مخ بند دي. د دایکنډي کې هم د واورې ورښت جریان لري. خدیر، میرامور، شترلي او ګیتي ولسوالیو لارې د توپاني هوا او واورې ورېدو له کبله موقتا تړل سوي دي. د یادونې وړ ده چې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د واورې ورښت دوام لري، خو د یادو ولایتونو ټول نښلونکي سړکونه د تګ راتګ پر مخ خلاص دي او د ټولګټو وزارت ولایتي ریاستونه له خصوصي شرکتونو سره په همغږۍ د هیواد په بیلابیلو برخو کې له سړکونو او لارو څخه د واورو او اوبو د پاتې شونو او رسوبي موادو په پاکولو او پرانیستلو بوخت دي. ټولو هیوادوالو ته پیشنهاد او وړاندیز دا دی چې هغه سیمې چې واورې پکې وریږي له پوره احتیاط څخه کار واخلي، ژمني وسایل او توکي له ځان سره ولري، د چاین او زنځیر بندوبست وکړي تر څو موږ او دوی له مشکلاتو خوندي واوسو.